السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 80 کسان نور ووژل. یو زنانه سنیټره کلثوم هم کرونا وایرس ووژله. د پنجاب د وزیر اعلی او د های کورټ د یو جج د کرونا وایرس ټیسټ هم پازیټیو راغلی دی. د بھارت وزیر صحت ویلي دي چې د جنوري پورې به په مقامي سطح باندې تیار شوي ویکسین مارکیټ ته راوځي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې اپوزیشن د نیب په قانون کې د ترمیم په شکل کې انارو غوښتې وه. د سعودي عرب سفیر د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز خبري کانفرنس ته وینا وکړه. پاکستان سافټویر ایکسپورټ بورډ او کې پی کې انفارمیشن بورډ په ایم او یو باندې دستخط وکړ. وزیر اعلی او گورنر د امینې موسازۍ د رور په مرګ باندې فاتحه خواني وکړه. د ټیک ټاک سټار حریماشا وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ته رور ویلی دی. ایډیشنل چیف سیکرټري شکیل قادر د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. سبا به پی ډي ایم د مردان په سنگي مرمر کې ریلی وباسي او جلسه به کوي. د ریلی او جلسې تیاری مکمل شوي دي. د جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علماء اسلام په مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن باندې خوله را برسیره کړې ده. بل اړخته د جمعیت علماء اسلام پخوانی صوبایي جنرال سیکرټري مولانا شجاع الملک د مولانا محمد خان شیرانی د بیان مرسته کړې ده. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری د پارټۍ د کارکون دلاور بټ فاتحه خواني کړې ده. په کابل کې په یو موټر کې د بم دماکې په نتیجه کې د ډرایور او دریو ډاکټرانو سره 4 کسان مړه شوي دي. د چین د سرحد سره نږدې د بھارتي پوځي ګاډي په حادثه کې 3 پوځي اهلکار مړه شوي دي. په بھارت کې د سکیورټي فورسز یو بل اهلکار خودکشي کړې ده. په بھارت کې د زمیندارو احتجاج لا هغسې جاري دی. اړخته ریټایرډ پولیس اسوسییشن دا احتجاجي زمیندارو سره د یووالي اظهار کړی دی. پاکستان قومي کرکټ ټیم د نیوزیلینډ نه اخیرنی T20 میچ وګټلو. بل اړخته پاکستان په نیوزیلینډ کې د اولنی ټیسټ میچ دپاره د خپل ټیم د نومونو اعلان کړی دی. په اخیرنی وخت کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د بیټسمن محمد حفیظ
بیټینګ نور مخکې شوی دی. د ملک د نورو حصو په شانتي په خیبر پښتونخوا کې لا یخني هغسې په زور ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 80 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس 1904 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. کرونا وایرس په ملک کې تر اوسه پورې 9404 اویا مړي کړي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 40211 ته رسیدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 4,600 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس 3,90,700 ټسټونه شوي دي. بل اړخ ته کرونا وایرس یو زنانه سنیټره کلثوم هم ووژله. د اطلاعاتو مطابق د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار او د های کورټ د یو جج د کرونا وایرس ټسټونه پازیټیو راغلي دي. بھارتی وزیر صحت هرش وردهان امکان ظاهر کړی دی چې د جنورۍ پورې به په بھارت کې د کرونا وایرس د ویکسینو آغاز وشي. د زیاته کړې ده چې دا ویکسین په بھارت کې په مقامي سطح باندې جوړ کړی شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې انکشاف وکړ چې اپوزیشن د نیب په قانون کې د ترمیم په صورت کې په لیکلي پام کې انارو غوښتې وه. دا خبره د پارټۍ د مشرانو او ترجمانانو او د وفاقي کابینې جدا جدا غونډو ته د وینا په دوران کې کړې ده. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن د استعفاګانو په حواله باندې د قومي اسمبلی د سپیکر سره مشوره کړې ده. وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب د سفیر سره ملاقات هم کړی دی. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز یو خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. د په دې موقع باندې وی که مونږه د نیب په قانون کې د ترمیم په حواله باندې د اپوزیشن تجویزونه منلی وی نو نیب به غیر مؤثر او غیر فعال شوی و او قومي دولت لوټونکي غله به اوس د جیلونو نه بهر و او مزې به یې کولې. پاکستان سافټویر ایکسپورټ بورډ او د کې پی کې انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ په یو معاهده باندې دستخط کړی دی. په دې موقع باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم موجود و. په دې موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وی چې د آی ټي د پیروغ منصوبه او ترقی د ډیجیټل اکانومي د لپاره د سنگمیل حیثیت لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او گورنر شاپرمان د امینه موسازی د خدای بخلی رور فاتح خوانی وکړه او د سره تعزیت وکړه. د ټیک ټاک سٹار حریم شاه ویلی دی چې وفاقي وزیر داخله شیخ رشید زما رور دی او زه دته د خور په حیثیت دا مشوره ورکومه چې د واده وکي ګینې پر روان وخت کې به د مشکلاتو ښکار شي. د خیبر پښتونخوا ایډیشنل چیف سیکرټري شکیل قادر د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. سبا به پی ډي ایم په مردان سنگي مرمر کې ریلی وباسي او جلسه به کوي. د ریلی او جلسې تیاری مکمل شوي دي. وایي چې د دې ریلی قیادت به د پی ډي ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن سره د اپوزیشن د ټولو جماعتونو مشران کوي. دی به جلسې ته وینا هم کوي. دا امکان هم ظاهر کړی شوی دی چې دې جلسه کې به د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدره مریم نواز هم شرکت کوي. سبا به د پی ډي ایم مرکزی صدر او د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن د شیرګړ نه د یو لوی جلوس قیادت د مردان طرف ته کوي. جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علما اسلام په مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن باندې خوله را برسیره کړې ده. د ویلي دي چې په پی ډي ایم کې د شاملو ټولو جماعتونو خپل خپل مفادات دي.
د زیاته کړې ده چې پی ډي ایم د اپوزیشن جماعتونو غیر فطري اتحاد دی او د دې اتحاد هیڅ نظریه نشته او نه د عوامو د مفادو دپاره چغې وهي. د زیاته کړه چې زه د دې خبرې په حق کې یم چې اسرائیل تسلیم کړی شي. بل اړخ ته د مردان نه پخواني MNA او د جمعیت علماء اسلام پخواني صوبایي جنرال سیکرټري مولانا شجاع الملک د مولانا محمد خان شیراني د بیان مرسته کړې ده. د ویلي دي چې د مولانا محمد خان شیراني بیان 100% صحیح دی. د پیپلز پارټۍ مرکزي چیرمن بلاول بټو زرداری د پارټۍ د کارکون دلاور بټ فاتحه خواني کړې ده او د غمجن خاندان سره د همدردۍ او تعزیت اظهار کړی دی. اطلاعاتو مطابق د افغانستان په دارالحکومت کابل کې په یو موټر کې د بم دماکه وشوه چې په نتیجه کې د ډریور او دریو ډاکټرانو سره 4 کسان مړه شوي دي. د چین د سرحد سره نږدې د بھارتي پوځي ګاډي په حادثه کې د بھارتي پوځ 3 اهلکار مړه شوي دي. بل اړخ ته د بھارت په ریاست اتر پردیش کې د سکیورټي فورسز یو بل اهلکار خودکشي کړې ده. په بھارت کې د زمیندارو احتجاج لا هغسې جاري دی. بل اړخ ته د ریټایرډ پولیس اسوسییشن د احتجاج کوونکو زمیندارو سره د یووالي اظهار کړی دی. پاکستان بورډ صوبایي صدر رضوان الله د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې د دې خبرې انکشاف کړی دی چې د انډس او یونیورسل ټوبیکو کمپنو په ذمه باندې د تماکو د زمیندارو په لکونو روپو پیمنټ بقایا ده. دا کمپنۍ دغه زمیندارو ته دغه بقایاجات نه ورکوي کړې ده. که دې کمپنو زمیندارو ته خپل بقایاجات ور نه کړه نو موږ به د احتجاج سلسله د کمشنر مردان د دفتر د مخې نه شروع کوو. بقایاجات واپس نه کړی شو انشاءالله موږ به بیا احتجاج لاره خپلو او بیا به موږ د احتجاج آغاز به موږ یونیورسل ټوبیکو د انډسټري مخې ته او د کمشنر دفتر ته احتجاج به د هغې نه موږ آغاز کړو. خو زه امید لرم چې انشاءالله ضلعي انتظامیه او د کمشنر په ذریعه باندې به انشاءالله زمیندارو ته د خپل حق انشاءالله زر تر زره میلاو شي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستان قومي کرکټ ټیم د نیوزیلند د کرکټ ټیم نه د T20 سیریز دریم میچ په 4 وکټو باندې ګټلی دی. ولې پاکستان دا سیریز د یو میچ په مقابله کې په 2 میچونو باندې بیللی دی. د سیریز په دې اخیرني میچ کې نیوزیلند اول بیټینګ وکړ او په مقرره 20 اورونو کې د 7 وکټو په نقصان باندې 103 رنزونه جوړ کړه. کم چې پاکستان د 6 وکټو په نقصان باندې د 40 اوور په 4 بال باندې پوره کړه. بل اړخ ته پاکستان په نیوزیلند کې د 28 دسمبر نه د شروع کیدونکي اولنی ټیسټ میچ دپاره د خپل 19 کسي ټیم د نومونو اعلان کړی دی. په دې میچ کې به د پاکستانی ټیم قیادت محمد رضوان کوي. بابر اعظم او امام الحق به په دې میچ کې د ګوتو د زخمی کېدو په وجه باندې شرکت نه کوي. د اطلاعاتو مطابق په اخیرني عمر کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د بیټسمن محمد حفیظ بیټینګ نور مخکې شوی دی. د 40مې سالګرې مناولو نه پس په 50 وهلو باندې د ICC اولنی پول ممبر پلیر جوړ شوی دی. دغه رنګې دی په T20 میچ کې په یو کم 100 رنزونو ناټ آوټ باندې د دنیا 3 نمبر بیټسمن ګرځېدلی دی. او اوس ګورو د موسم حال. د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ په زور کې کمی نه دی راغلی. د شپې زبردسته چنۍ پریوزي چې د دغې له کبله د ورځې هم سخته یخني.
او نور د دغې یخنۍ په وجه باندې بې اثره یي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.